په مزار شریف کې یو پانګوال په خپل شخصي لګښت د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخنیوي او د ښاري نظم ساتلو په موخه یوه معیاري دروازه جوړوي. د مزار شریف ښاروالۍ دوهمې ناحیې امیر په خبره د رضا جمالي په نوم یو پانګوال په خپل شخصي لګښت د ښاري ښکلا او نظم په موخه په مزار شریف ښار دوهم ناحیې کې یوه معیاري دروازه جوړوي. نن الله تعالی د سرمایه‌داران ډیر کې باید سرمایه د ښار په تزیین کې استعمال کړي. نن مو دلته دا د سرې میاشتې ساحه ده، امام الماس دلته امام دی، نو دغه امام الماس مالک دلته یو دروازه د لپاره د تزیین د ښار او دغه په ضمن کې د پاره د فراخوالي د لارې د پاره د دفع د ازدحام د خلکو داسې یو اقدام کړی دی. د موږ نیکو مبارکي ورته وایو، خوشحاله استورونه. د بنسټ ایښودنې په دې مراسمو کې د ښاروالۍ دولتي ادارو مسؤلانو، دیني عالمانو او د سیمې کلانترانو ګډون کړی و. په همدې حال کې دغه پانګوال وایي چې دا دروازه په ښار کې د زیاتې ګڼې ګوڼې مخنیوي په موخه جوړوي. هدف هم است که زیبایی شهر است، سهم گرفتن در امارات اسلامی است و بازسازی و آبادیش منطقه و شهر ما. همین علت باعث شد که ما خواستیم از بودجه شخصی خود همین زحمت یا همین خدمت در متنان همشهری خود بکنیم. کارکردهای خوب ملت است و هر ملت و هر فردی جامعه همین وطن سرش حق داره که باید همه رقم نماها به خاطر آبادی وطن جوړ کنه. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چاپیریالي ارزښتونو ساتلو لپاره هڅه کوي. وایي هر کس چې غواړي د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي نو لازم فرصتونه ورته برابروي.